د مالان میډیا ډیرو درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. هیله ده روغ جوړ خوشحاله وئ. درنو لیدونکو په نن ښاري راپور کې به تاسو ته د آیس کریم او شریخ په اړه معلومات وړاندې کوو. درنو لیدونکو موږ په بارستان کې موقعیت لرو او د دې آیس کریم او شریخ په اړه به تاسو ته په دې مورد معلومات وړاندې کوو چې څو ډوله شریخ یا آیس کریم تولیدېږي او له کومو سیمو څخه دلته دوی ته خلک راځي. زموږ ملتیا وکړئ. په اوس شپو ورځو کې د آیس کریم او شریخ لپاره مناسب وخت دی. په کابل کې یو شمېر آیس کریم او شریخ پلورونکي وایي چې زیات کسان په اوس ورځو شپو کې دوی ته راځي ترڅو آیس کریم یا شریخ وپلوري، ځکه چې په اوس ورځو شپو کې زیاته ګرمي وي. نو له همدې کبله د آیس کریم او شریخ مینوال زیات دي. د دوی په خبره چې د کابل په شمول له ولایتونو څخه هم یو شمېر کسان آیس کریم او شریخ لپاره دلته راځي. آیس کریم پلورونکي بیا وایي چې موږ مختلف ډوله آیس کریم لرو چې یو شمېر کورنۍ او ځینې کسان بیا له خپلو ملګرو سره دلته راځي ترڅو آیس کریم او شریخ واخلي. فروشات آیس کریم ما شکر خوب است، میشه دیگه 3 طعم داریم، ام است، ونیلاست و چاکلیتی میباشه. خوب است، فضل خداوند کار ما خوب است، بد نیست، زندگی میگذره، انشالله کار میشه کمتون. آیس کریم نوای مختلف داره، معمولا از ما آیس کریم ما ام است، ونیلاست زمینی و استرابری است. آیس کریم ما خود هفته تقریبا 50-90 میشه که هر روز ما دیفرنت مختلف است دیگه. بله ها. باز سوپر از دی سوپر خود تمام از میوه خشک هم است، میوه تازه هم است. آیس کریم او شریخ پلورونکي همدارس زیاتوي چې زموږ پیرودونکي د جمعې او پنجشنبې په ورځو کې زیات وي او له ډېر لرې سیمو څخه دوی راځي ترڅو د بهارستان آیس کریم او شریخ له نږدې وګوري او هغه وپیري. از کابل خب بسیار زیاد است، از ولایت هم شکر الحمدلله زیاد میاین، از لوگر و جلال آباد اینجا زیادی بچه‌ها هم شوقی میاین، شبانه میاین آیس کریم میخورن، هم شوقی پس میرن. قیمت دیگه ما از 20 داریم، 30 داریم، 40 داریم، 50 60 100. شریخ هم ده شریخ داریم 80 100 1.5 100. اما مشتریای ما از کابل میباشه، از مناطق مختلف شهر کابل میاین. روز پنجشنبه که شب جمعه شوه بعد از دیگر کار ما معمولا میباشه و روز جمعه میباشه. تال دیگه مختلف است، از هر ولایت ها پیش ما میاین، بسیار زیاد خوش هستن از ما دیگه، ما هم از پیششون زیاد خوش هستیم. د آیس کریم او شریخ یو شمېر پیرودونکو له مالان میډیا سره په خبرو کې وویل چې د بهارستان آیس کریم او شریخ ځانګړی نوم لري، نو له همدې خاطره له ډېرو لرې سیمو څخه په یو میاشت یا اونۍ کې یو ځل یا 2 ځله له خپلو کورنیو او ملګرو سره دې ځای ته راځي ترڅو آیس کریم او شریخ وپیري. در مجموع همی آیس کریم فروشی هایی که در بهارستان است بسیار خوب آیس کریم دارن. آیس کریم طعمش هم خوب است، مزهش هم خوب است، کیفیتش کل چیزش خوب است. دلته راغلی ما د وراره واده دی او دوستان سره راغلی بهارستان آیس کریم ډیر مشهور دی. انډیوالان سره راغلی آیس کریم خوړلو لپاره. دلته راغلی انډیوالان سره په شکر راغلی او یو واده دی، اول واده ته راغلو، سره راغلو آیس کریم خور هغه ده آیس کریم ته راغلو. د یادولو وړ ده چې د آیس کریم او شریخ پلورلو کاروبار له ډېر پخوا راهیسې په افغانستان کې روان دی چې په کابل کې بیا د بهارستان آیس کریم او شریخ ځانګړی نوم لري. بهارستان ته بیا د آیس کریم او شریخ لپاره له ډېرو لرو سیمو څخه ځینې خلک راځي. اوس هغه وخت دی چې خلک د زیاتې ګرمۍ له کبله دې ځای ته راځي ترڅو د بهارستان آیس کریم او شریخ واخلي.